زموږ خپل تولیدات لرو الحمدلله د 200 نه پورته موږ خپل کارخانه تولیدات لرو او په هغه کې څلور داسې دي چې هغه ته موږ د جی ام پی سرټیفیکټونه ورکړي دي مخکې ورځ کې د خارجيان هم د دبليو ایچ او مشران هم په شریکه موږ ته د جی ام پی سرټیفیکټونه په داخل کې توزیع دا نور هم دې تشویق او چې هغه دغه زیات ځان راورسي خپل تولیدات لرو اول قدم کې زموږ کوشش دار چې داخلي تولیدات موږ په خو باندې ودرو داخلي تولیداتونو استفاده وشي دویم قدم کې دغه شک نشته چې زموږ د خصوصا دغه شرق د گاونډي زموږ مارکیټ زیات په دې باندې متکی و دي نه ما سو خیواز دی نه وو موږ د هندستان نه دواګانې راځي د بنگلاديش نه راځي د ترکیه نه راځي همدارنګه د ازبکستان نه راځي د ایران نه راځي په نږدې وخت کې موږ نور سفر هم لرو موږ یو معین سم نږدې وخت شات چې ایران ته سفر وکړي روسیې ته نورو هیوادونو ته هغه په خپل مراجعه کړې ده په دې باب کې ان شاء الله موږ غریان کیو مشکل به نه اوس هم فل حال د پاره موږ مارکیټ ډک دی که څوک په دې کې د واګانې ګرانۍ احتکار کوي علما ناس دي عظیمه ګناه ده نه دی کوي دوا شته دی ډیره ده او کدی وخت د نرخ د پاره ساتي چې نن په شل او سبای په سل باندې ورکم نه دی کوي دا د ملت سره جفا ده ظلم دی دا ظلم دی نه کوي ډیر ځایونو کې دا راپورونه موږ ته را رسېدلي دي موږ په غورم کړی دی دا ملګرو ته ویلي دي چې تاسو د نظارت ګروپونو ته چې هلته وګورئ یو 10 قلمه تاسو په نښه کړئ دغه 10 قلمو کې تاسو وګورئ که کوم ځای کې چا ګرانه کړې وه احتکار یې کوي غلطه استفاده یې کوله د هغې شرکتونه بلاک لیست کوي هدف دا دی چې موږ دنیا سره په رابطه کړو هم د دې بخشونو په رابطه کړو دا نه نور ډیر دي یعنی ایران هم مراجعه کړې ده موږ هم د سفرونه لرو روسیې ته هم هندوستان ته هم نور دنیا ته موږ غواړو دا زموږ حق دی موږ آزاد هیواد یو موږ سره د ګاونډیانو دا کینم په دې ټکي باندې ده چې زه ستا سنترال وم ولې دې پرېښودلم هر څه چې کې ما نه تپوس کوه ما نه پوښتنه کوه ما ته مخ راړوه موږ افغانان آزاد دي افغانان چې دا دونه قرباني ورکړله غلامي نه قبلوي موږ خپل نظام ته پرېږدی چې هر څه کوو نو الحمدلله په هغه کې محتاجي ډیره نه لرو او د دنیا روابط هم ان شاء الله نږدې وخت به تاسو خبر شئ موږ د نورې دنیا سم په دې بخش د صحت په بخش کې هم د تجهیزاتو هم د ارتقا د ظرفیتونو هم د دوا رابطې لرو او وعدې لرو هغه به هم نهایي شي